سلام پښتو میرسن ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به کلوستریډیم بوټولینوم بکټریا تشریح کوو. کلوستریډیم بوټولینوم یا بوټولینوم دا بکټریا په انسانانو کې بوټولیزم منځته راوړي. په بوټولیزم کې په ناروغ کې د ارادي عضلاتو نرم فلج موجود وي. د بکټریا د تقسیم بندي جدول څخه معلومیږي چې کلوستریډیم بوټولینوم یو ګرام مثبته راشکله یا باسیل بکټریا ده. دغه ګرام مثبت راشکله بکټریا حرکت لري او انیروبیک خاصیت لري، یعنی د ژوند او نمو لپاره اکسیجن ته ضرورت نه لري. که ورته انیروبیک شرط نه وي مساعد، نو کلوستریډیم بوټولینوم بکټریا کولی شي چې سپورونه تولید کړي. دا بکټریا ډېر قوي نیوروټوکسین د بوټولینوم ټوکسین په نامه باندې تولیدوي. بوټولینوم ټوکسین یو ای بی ټوکسین دی، یعنی دغه ټوکسین د دوه برخو جوړ شوی دی. یو یې ای برخه یا لنډ زنجیر دی چې 50,000 مالیکولي وزن لري. دا برخه د ټوکسین اکټیو یا فعاله برخه ده چې پروټولایټیک خاصیت لري، او بل یې بی برخه ده چې اوږد زنجیر دی د ټوکسین چې 1,00,000 مالیکولي وزن لري. دا د ټوکسین وصل کوونکې یا بایډینګ برخه ده چې وظیفه یې د ای برخې رسول دي د نیورون د سایتوپلازم پورې. دا ټوکسین لکه د ټیټانوس او ډیفټیا ټوکسینو غوندې د کویترین ټوکسینو د جملو څخه دی چې 1 یا 2 مایکروګرام پر کیلوګرام د بدن کولی شي چې مرګ رامنځته کړي. دا ټوکسین 9 انټيجینیک ډولونه لري چې A، B او E ډولونه یې عموماً په انسانانو کې مرضي منځته راوړي. د کلوستریډیم بوټولینوم سپورونه په خاوره او د حیواناتو په مواد غایطي کې په زیات مقدار موجود وي. د دې بکټریا سپورونه عموماً هغه غذایي مواد ملوث کوي کوم چې په قوطیو کې ساتل کیږي او سر یې تړلی وي، ځکه دغه قوطي د دې بکټریا لپاره انایروبیک شرایط مساعد دي. دننه د قوطي په انایروبیک شرایطو کې سپورونه په فعال شکل ته تبدیلیږي او د بوټولینوم ټوکسین تولیدوي. که دغه غذایي موادو ته د شلو دقیقو لپاره 100 درجې حرارت ورکول شي، نو دغه ټوکسین له منځه ځي. اما که دغه غذایي مواد خام وخوړل شي، نو دغه ټوکسین د انسان هاضمي سیستم ته داخلیږي. هلته د کولمو د اپیتل حجرات د لارې د وینې جریان ته دغه ټوکسین جذبیږي، او د وینې د جریان د لارې دغه ټوکسین راځي و نیورو مسکولر جنکشن ته، چیرې چې دغه ټوکسین فلج منځته راوړي. نیورو مسکولر جنکشن هغه ځای دی چې عضله د حرکي نیورون په واسطه تعصیبیږي او حرکي نیورون اسیتایلکولین تولیدي ترڅو عضلې ته تکلس ورکړي. په دې ډول سره چې د حرکي نیورون په داخل کې اسیتایلکوین د کولین سره تعامل کوي او اسیتایلکولین جوړي. بیا دغه اسیتایلکولین د نیورون په داخل کې په ویزیکولو کې ساتل کیږي. اوس نو کله چې د عضلې د تکلس لپاره سیاله راسي، نو ډیر مقدار کلسیم و نیورون ته داخلیږي. نو په دغه وخت کې اسیتایلکولین ویزیکولون د سنیر پروټینونو په واسطه باندې نیورو مسکولر جنکشن ته داخل کیږي. سنیر پروټینونه د اسیتایلکولین ویزیکولون د حجروي غشا سره وصل کیږي. په غیر د دې پروټینونو څخه ویزیکولون نشي کولای چې د حجروي غشا سره وصل شي او نیورو مسکولر جنکشن ته تخلیه شي. شو نو اوس کله چې اسیتایلکولین نیورو مسکولر جنکشن ته تخلیه شو، نو دغه اسیتایلکولین د عضلي حجراتو پر سطحه د خاص ریسپټورو سره یوځای کیږي او په عضلې کې حرکت او تکلس منځته راوړي. اوس نو کله چې د بوټولینوم ټوکسین و دغه ساحې ته راسي، نو دغه ټوکسین د خپل بي یونټ په واسطه باندې و نیورون ته داخلیږي او په داخل د نیورون کې د ټوکسین A یا فعاله برخه د سنیر پروټینونو تخریب او ډیګریډ کوي. نو کله چې سنیر پروټین نه وي، نو د اسیتایلکولین ویزیکولون و نیورو مسکولر جنکشن ته نشي داخله کېدلی. نو همدغه دی چې عضلات نه تنبیه کیږي او عضلات د استراحت په حالت کې پاتې کیږي او حرکت نه کوي. نو دغه وخت کې په مریض کې عضلاتو نرم فلج رامنځته کیږي. په دغه وخت چې مریض ته لوی مشکل پیدا کیږي، هغه د تنفسي عضلاتو نه حرکت او فلج دی چې تنفسي توقف منځته راوړي او په مریض کې د مرګ باعث ګرځي. همدارنګه دغه کس د بالا کولو عضلات هم فلج کیږي او مریض ته ډسفاژیا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ مریض ته ډبل ویژن هم پیدا کیږي، یعنی مریض هر شی دوه ویني چې دا د سترګو د عضلاتو ترمنځ د همغږۍ د منځه تلو له کبله رامنځته کیږي. دا بکټریا په کوچنیانو کې هم بوټولیزم رامنځته کوي چې عموماً بوټولینوم بکټریا د اصل خوړلو په وخت کې د کوچنیانو هاضمي سیستم ته لار پیدا کوي. په هاضمي سیستم کې نمو کې وروسته بوټولینوم ټوکسین تولیدوي او په کوچنیانو کې د عضلاتو ټون یا قوت له منځه وړي. دا حالت ډیر خطرناک نه دی او خپله بیرته ښه کیږي. خو د لویانو بوټولیزم کې د مرګ چانس 15% دی چې مرګ هم د تنفسي توقف او د زړه د درېدو له کبله رامنځته کیږي.
د لابراتواري معایناتو لپاره نمونه کولی سو پاتې سوي غذا، وینه او یورین څخه واخلو. د بوټولیزم د تشخیص لپاره ګرام سټین او کلچر پیدا نه کړي، ځکه د بوټولیزم مریضي د بوټولینوم د ټوکسین په واسطه منځته راغلې ده. د بوټولینوم د باکتریا په واسطه منځته نه ده راغلې، نو ځکه ګرام سټین او کلچر د بوټولیزم په تشخیص کې مرسته نه کوي. نو د بوټولیزم د تشخیص لپاره موږ د بایولوژیکل ټیسټ څخه استفاده کولی سو. په دې ټیسټ کې د مریض سیروم و موږک ته ضرب کیږي. که چیرې موږک مړ سو، نو یعنی مریض په وینې کې د بوټولینوم ټوکسین موجود وو. نو په دا وخت کې ژر تر ژره مریض ته د کلوستریډیم بوټولینوم پولی وایلنټ انټي ټوکسین ورکول کیږي، چې دا پولی وایلنټ انټي ټوکسین 1000 یونیټه د بوټولینوم د ټوکسین د A، C او E د سیروټاپود لري او 15000 یونیټه د B سیروټاپود لري. د پولی وایلنټ انټي ټوکسین ترڅنګ مریض ته انټي بایوټیکس لکه پنسلین هم ورکول کیږي، او د دې سره سره باید مریض ته میکانیکل وینټیلیشن هم شروع شي ترڅو د تنفسي توقف څخه مخنیوي وشي. د کلوستریډیم بوټولینوم د مخنیوي لپاره کوم واکسین موجود نه دی، نو ځکه د دې باکتریا د مخنیوي لپاره ټول هغه غذایي مواد چې په کوټیو کې ساتل کیږي هغه باید ښه سټریلایز شي. همدارنګه غذایي مواد په ښه ډول باندې پاخه شي ترڅو د دې باکتریا سپورونه او ټوکسین د منځه ولاړ شي. د کلوستریډیم بوټولینوم سپورونه د حرارت مقابل کې مقاوم دي، چې د 140 درجې حرارت کې په فشاري اټوکلب یا د بخار په دیګ کې د دیش دودیکو په جریان کې له منځه تللی شي. نو ډیره مننه چې ویډیو مو در پای پورې وکتل. که چیرې غواړئ داسې نورې ویډیوګانې هم وګورئ، نو زموږ پښتو میډیسن یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه پښتو میډیسن فیسبوک صفحه هم لایک کولی شئ. که چیرې سوال او پیشنهاد لرئ، نو زما سره په کمنټ سیکشن کې شریک کولی شئ. تر بلې ویډیو پورې تاسو ته ښه وخت غواړم.